سلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه او جوړ به وای. ملګرو زمونږ نننۍ ویډیو چې ده هغه د علي بابا پارت 2 په باره کې ده چې مونږ به علي بابا کې سامان څنګه اوډر کوو. دې نه مخکې مونږ یوه ویډیو جوړه په علي بابا باندې، هغه کې مونږ تاسو ته ښیلي وو چې علي بابا کې مونږ سپلایر څنګه معلوموو یا څنګه به د سپلایر پته لګوو چې دا سپلایر نمبر 2 سامان خرڅوي یا اصلي سامان خرڅوي یا نقلي سامان خرڅوي او که نه. نو ویډیو به زه تاسو ته وښیم چې هغه کومه ویډیو وه، تاسو یې کتلی شئ زموږ په چینل باندې. دلته زه تاسو ته د ویډیو ښیم، دا وګوره، دا په سر کې یوه دویمه ویډیو هاو ټو بای پروډکټس فرام علي بابا چاینا. دا ویډیو کې مونږ تاسو ته ښیلي چې مونږ به سپلایر څنګه معلوموو چې دا سپلایر اصلي ده، نقلي ده، سامان نمبر 2 سامان خرڅوي، اصلي سامان خرڅوي، نقلي خرڅوي. د ټول په دا ویډیو کې کېدي. نو که دا ویډیو منئ کتلی، دا پارت 1 ده، نو دا ضرور وګورئ. او نننۍ ویډیو چې کومه ده هغه زمونږ د سامان اخیستلو په باره کې ده چې مونږ به سامان څنګه په علي بابا باندې اخلو. نو ځو ګوګل ته. نو ګوګل کې مونږ لیکو علي بابا مو چې کله ولیکلو، اوس تاسو کتلی شئ د علي بابا، تاسو که علي بابا باندې نه پوهېږئ چې د علي بابا څه ته وایي. نو علي بابا تاسو کتلی شئ د ای کامرس کمپنی دو، آنلاین کمپنی دو. دا کې خلک سامان اخلي په هول سیل باندې، ډېر اسان سامان ملویږي. دا کمپنی په چاینا کې دو، تاسو یې کتلی شئ او کله جوړه شوې دو، تاسو یې کتلی شئ په 1999 کې جوړه شوې دو. او اونر یې څوک ده، دا ده سافت بینک ګروپ. نو دا که تاسو غواړئ د ټول معلومات دلته کې شته. نو موږ اوس ځو خپل اکاونټ خلاصوو علي بابا. نو دلته به تاسو کلیک وکړئ علي بابا .com official site. نو دا باندې به چې کله کلیک وکړو، نو دا اوس وګورئ ملګرو، دا زموږ د علي بابا ډیشبورډ خلاص شو. دلته تاسو ته په زرهاو په لکهاو دلته پروډکټس تاسو ته میلوي. کوم پروډکټس تاسو سرچ کوئ نو دلته به انشاءالله تاسو ته میلاو شي. که اول پیج کې درته میلاو نه شي نو دویم پیج ته لاړ شئ، دریم ته لاړ شئ. نو تاسو دلته ټول معلومات کتلی شئ. او که خپل اکاونټ د علي بابا اکاونټ مو نه وي، تاسو دلته جوړولی شئ. دلته اوس ما خپل اکاونټ لوګین کړی ده. دلته تاسو کتلی شئ ما ته 22 میسیجونه راغلي دي او یو اوډر ده. نو اکاونټ جوړول هم ډېر ګرانه کیسه نه ده. که زده مو نه وي اکاونټ جوړول، لاندې کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله باندې به تاسو ته بیا بېله ویډیو جوړه کړم چې مونږ د علي بابا اکاونټ څنګه جوړوو. نو مونږ اوس ځو او یو پروډکټ سرچ کوو او بیا زه تاسو ته ښیم چې مونږ دا پروډکټ به د سپلایر سره څنګه کیسې کوو او څنګه به دا اوډر مونږ ته سپلایر نه کوو او په کومه طریقه باندې به کوو. نو انشاءالله ویډیو تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. نو اوس ځو او دلته یې سلیکټ کوو چې مونږ څه خرڅوو. اوس مونږ دلته مثال خرڅوو آیفون کور، د آیفون تلیفونه کور یې مثال کیس کور. نو دلته مو چې کله دا سرچ کو، دلته به مونږ ته اوس سپلایر دلته مکمل وښیي. دا وګوره. نو دې نه مخکې ویډیو کې ما تاسو ته ښیلي وو چې اول چې کله تاسو دلته پروډکټ سرچ کوئ نو ضرور تاسو په چپي طرف باندې تاسو کتلی شئ سپلایر ټایپس. دا به ضرور تاسو چیک کوئ. دلته به تاسو دا باندې هم کلیک کوئ ټریډ ایشورنس. نو دا باندې مو چې کله کلیک وکړو بیا به لاړ شئ په دویم باندې هم کلیک وکړئ ویریفاید سپلایر، ځکه موږ غواړو چې د ویریفاید سپلایر نه سامان واخلو. نو که دا باندې تاسو نه پوهېږئ چې دا باندې ما ولې کلیک وکړو، نو دې نه مخکې ویډیو چې ما تاسو ته وښیل هغه ویډیو ضرور وګورئ. هغه کې ما تاسو ته مکمل دې باره کې معلومات درکړي دي چې ټریډ ایشورنس څه ته وایي او ویریفاید سپلایر څه ته وایي. نو انشاءالله په هر څه به پوه شئ. نو اوس ځو لاندې او موږ خپل د تلیفونه کور یې ګورو چې موږ کوم تلیفون کور غواړو چې اوډر یې کړو. نو دلته د دې کور یې تاسو کتلی شئ، ډېر زیات کور دي. نو که تاسو کوم کور خوښ شوی وي نه مخکې چېرته مو کتلی وي او غواړئ چې علي بابا باندې پیدا کړئ، نو دلته تاسو سرچ کولی هم شئ. دلته وګورئ که اول پیج کې پیدا نه شو، دویم پیج ته لاړ شئ. که دویم پیج کې پیدا نه شو، دریم پیج ته لاړ شئ. انشاءالله ضرور به پیدا کېږي شاید. نو علي بابا باندې هر څه شته. نو اوس مثال زه یو کور انتخابوم چې کوم کور دی، دلته یې زه وګورم دغه کور آیفون کور کیس. دا باندې زه کلیک کوم
او اول چې زه ګورم هغه به د سپلایر معلومات ګورم چې سپلایر ویریفاید ده او که نه. دلته مې هر څه وکتل، مثال د سپلایر ویریفاید ده او 15 کاله هم کېږي او هر څه یې ماشاءالله صحیح دي. دلته به ول تاسو دا چیک کوئ، دا ډېر ضروري دی ځکه خدای نخواسته که سبا ته څه مشکل په پروډکټ کې راغلی وي او پروډکټ نقلي وي نو بیا علي بابا ته شکایت یا کمپلین ایکسپټ کوي. او که ته دا نه یې کتلي او سپلایر ته دلته نه یې کتلی چې ویریفاید ده او که نه نو هغه بیا ته مشکل جوړیږي. اول تاسو ضرور حتما دلته سپلایر ګورئ، سپلایر معلومات چې سپلایر اوفیشیل سپلایر ده، ویریفاید سپلایر ده او که نه نو دا ضرور تاسو ګورئ. او بل چې کوم ده دلته ټریډ اشورنس او ریفند پالیسی هم ضرور ګورئ. دلته دا وګورئ د ټریډ اشورنس هم شته او ریفند پالیسی هم شته. نو د هر څه ما تیره ویډیو کې تاسو ته ښیلي په ډیټیل باندې، نو دا ویډیو کې زه دوباره نه ښیم ځکه بیا ویډیو اوږدیږي. نو لنډ مونږ وځو چې دا order به مونږ څنګه اوس کوو. مثال دا پروډکټ ما خوښ شو، دلته زه کتلی شم، دا وګوره دا پروډکټ زه مکمل کتلی شم. دلته به ته مکمل دا پروډکټ وګورې، دلته عکسونه دي دا به مکمل وګورې او ویډیو هم ده، ویډیو هم کتلی شي، هر څه به پروډکټ وګورې او لاندې به لاړ شي د پروډکټ چې کوم ډسکرپشن دا به وګورې. دا اوس وګوره کویک ډیټیلز، پروډکټ ټایپ چې کوم دا موبایل فون کیسز او ډیزاین چې کوم دا پلین ده، دلته مکمل معلومات کې وي نو دلته تاسو یې کتلی شئ. او پیکیجینګ اینډ ډیلیوري دلته تاسو کتلی شئ چې سیلینګ یونټ سنګل آیټم او سنګل پیکیج سایز چې کوم دا پیکیج سایز ده. او دلته یو تاسو کتلی شئ دا دلته لیکل دي چې 1 نه تر 19 سالو پورې که دومره order ته کوئ نو دا به تقریبا چې نه وي په 10 ورځو کې ریډي کېږي. دا بیا په یو 100 نه 19 تر 0 پورې پروډکټس چې کوم ته order کوي هغه بیا 13 ورځو کې ریډي کېږي. نو دلته داسې څه نو دلته تاسو خپل معلومات د پروډکټ کتلی شئ مکمل چې پروډکټ څنګه ده. دلته اوس وګوره د پروډکټ ډیټیلز ده او دلته اوس وګوره کمپنی پروفایل، دلته بیا د کمپنی په باره کې معلومات دي. دلته وګوره د کمپنی په باره کې معلومات دي چې کوم د سپلایر د دې په باره کې، بزنس ټایپ چې کوم د کسټم مینوفیکچرر ده او مکمل معلومات دلته کې دي. په کوم ځای کې ده، په چاینا کې ده. دا وګوره څومره خلک کار کې کوي، 200 خلک کار کې کوي، کله جوړ شوی دی. دلته مکمل د کمپنی معلومات ده، دلته د پروډکټ معلومات ده. دا تاسو ټول وګورئ چې هر څه سم دي نه دي سم، نو دې سره به ډېر احتیاط کوئ تاسو. او بل چې کوم دا که غواړئ چې تاسو پروډکټ باندې لوګو غواړئ چې لوګو ولګوئ خپل لوګو، دلته تاسو وګورئ کسټمایزیشن کې کسټمایزډ لوګو. دلته اوس تاسو لیکل چې مینیمم order باید ته 1000 order وکړې چې غواړئ چې order ولګوئ، نه لوګو ولګوئ، سوري لوګو مطلب مهر، پښتو کې مهر ورته وایي. نن سبا په لوګو هر کس پوهېږي چې لوګو څه ته وایي، نو که تاسو نه پوهېږئ نو پښتو کې ورته وایي چې مهر. نو دلته داسې لیکل دي که ته غواړې چې لوګو ولګوئ په خپل پروډکټ باندې نو مینیمم کم از کم ته باید 1000 orderونه وکړې. نو دلته اوس داسې نه ده که ته 1000 orderونه ونه کړې هم ته لوګو لګولی شي. هغه څنګه؟ هغه به ته نه بیا ایکسټرا چارجز مطلب اضافي پیسې اخلي. مثال ته اوس غواړې چې 800 یا 900 پروډکټس order کړې نو غواړې چې لوګو پې ولګوئ نو به ته نه اضافي پیسې اخلي، ایکسټرا چارجز. نو که غواړې چې 1000 نه پاس وي پروډکټ order کې او غواړې چې لوګو پې ولګوئ نو هلته بیا تا نه پیسې نه اخلي، اضافي پیسې نه اخلي تا نه. نو دلته دا لیکلی دي. د هر کمپنۍ یا سپلایر دا بیل دلته لیکلی وي. بعضې کمپنۍ دلته 500 لیکلي وي، بعضې دلته 200 لیکلي. نو دا کمپنۍ سي اړه لري، نو دې ته هم مه خفه کېږئ. نو دلته هېڅ مشکلات نشته. او دا چې کوم ده او بل چې کوم ده ملګرو مونږ به بل شی که تاسو غواړئ چې وګورئ هغه د کوالټي کنټرول د کومه چې د پروډکټ کوانټیټي ده یا کوالټي ده، نو دا هم دلته لیکلی. تاسو کتلی شئ چې QA مطلب څه؟ کوالټي اشورنس. دا وګوره QA کوالټي اشورنس. دلته تا ته
د کوم کوالټي چې دا د پروډکټ دا ته ښیي چې دا صحیح ده نه ده صحیح. او دلته چې کومه دا کوالټي کنټرول QC مطلب کوالټي کنټرول او QA مطلب کوالټي اشورنس او QC مطلب کوالټي کنټرول. دلته کې دا ته بیا د چې کومه تاسو سره کوالټي کوم پروډکټ ته order کوئ هغې تا ته هغې کوالټي باندې بیا تا ته خبرې کوي چې ته پوښتنه ترېنه وکړې. نو دا کې دا معلومات هم درکوي دا کمپني. دا کې ماشاءالله صحیح کمپني ده، هر څه کې دي. نو اول تاسو چې پروډکټ order کوئ نو اول باید دا سامان تاسو وګورئ چې کوم سامان ما تاسو ته وښیلو. اول چې کوم دا سپلایر ویریفاید ده او که نه دا ټول معلومات به وګورئ، څومره ټرانزیکشن یې کړی دي او څو کاله یې کېږي. او دویم چې کوم دا هغه به د ټریډ اشورنس وګورئ، ریفنډ پالیسي وګورئ. او څلورم چې کوم دا هغه د پروډکټ ډسکرپشن یا د پروډکټ چې کوم معلومات دي یا فیچرز دي هغه وګورئ. او بل چې کوم د کمپنۍ معلومات وګورئ، دلته کمپنۍ پروفایل دا ټول به ول تاسو ګورئ. د پروډکټ order کول نه مخکې دا ډېر ضروري دی، لږ نه ډېر زیات، ځکه سبا ته په پروډکټ کې څه مشکل راشي نو بیا تاسو علي بابا ته شکایت یا کمپلین کولی شئ او تاسو ته پیسې بیا واپس میلاویږي. دا ځکه چې په علي بابا باندې علي بابا کې داسې سپلایر یا داسې کمپنیانې کې دي چې هغه خالي خلک غولوي، نمبر 2 سامان ورلګي او سامان ټول غلط وي. دلته به ته یو شی order کې او تا ته به بل شی دی درولېږي. نو هغه کې بیا علي بابا شکایت کمپلین نه قبلوي، ځکه چې تا اول نه سپلایر نه وي کتلی چې دا سپلایر ویریفاید ده او که نه. دا ډېر ضرور ده. اوس دا پروډکټ زما خوښ شو، مثال دا پروډکټ زه order کوم نو هغه به څنګه وي، هغه به لاړ شو په ښي طرف باندې وګورئ سټارټ order کنټیکټ سپلایر کول اس. دلته کې ته 3 آپشنې لري. نو دلته به ستا خوښه ته کوم یو انتخابوي، خو بهتره دا ده چې تاسو د دویم چې کوم د کنټیکټ سپلایر دا انتخاب کړئ. دا ځکه چې دا کې علي بابا سره مکم معلومات وي. دلته به ته علي بابا کې کسټمر سره یعنی د سپلایر څخه خبرې کوي چې په څو ده کله به راشي او ټول معلومات به دلته کنټیکټ سپلایر کې وي. خو سټارټ order کې یا کول آس کې دا کې ډایرکټ به order پلیس کېږي، دا کې به ته د سپلایر یا د کمپنۍ سره خبرې نشي کولی. نو بهتره دا ده چې کنټیکټ سپلایر تاسو انتخاب کړئ بهتره. نو سټارټ order یا کول آس تاسو دا ما انتخابوئ، ځکه دا کې مشکلات راځي بیا. نو دلته به تاسو مثال دا پروډکټ زما خوښ شو او زه غواړم چې د سپلایر یا د کمپنۍ سره خبرې وکړم، نو دلته به زه کنټیکټ سپلایر باندې کلیک وکړم. نو کله مې چې کلیک وکړو دلته اوس وګورم ماته هغه پروډکټ دلته وښیلو وایرلیس چارج میګنیټک فون کور. نو دلته به ول تاسو راشئ، دلته وګورئ کوانټیټي، دلته څومره کوانټیټي مثال ته غواړئ، څومره پیسز ته غواړئ چې واخلئ. نو زه دلته اوس ورته وایم چې زه غواړم چې 300 پیسز order کړم. نو دلته دا دومره ضروري هم نه دی. دلته اوس وګوره ډیټیلډ ریکوایرمنټس، دلته به ته خپل معلومات ورکړي. وګوره انټر پروډکټ ډیټیلز سچ as color, size, material, etc. and other specialization requirement to receive an accurate quote. دلته داسې لیکل دي چې دلته ته د خپل پروډکټ په باره کې ولیکه چې ته کوم رقم ته پروډکټ غواړې، کوم رقم ته کلر غواړې او څه غواړې څه نه غواړې، څه رقم ته یې غواړې. دلته به ته ټول معلومات لیکې. انشاءالله دې ته مخه پکې کې دا به درته ایزي دی ایزي طریقه ده، اسانه طریقه ده. هغه دغه ده چې ما دلته یو کوټیشن لیست لیکلی دی. کوټیشن چې کوم ده دا وګوره، دا وګورئ تاسو ملګرو کتلی شئ دا ریکویسټ فار کوټیشن. کوټیشن مطلب چې مونږ د کمپنۍ چې کومه ده یا د سپلایر چې کوم ده دته یو مونږ ریکویسټ کوو د پرایس په باره کې، د پروډکټ پرایس په باره کې. نو هغې ته مونږ یو ریکویسټ کوو چې مونږ ته دا ټول معلومات راکړه. نو هغه به مونږ دا ټول سامان به مونږ چېرته لیکو، هغه ټول سامان به مونږ دلته لیکو. خو دا زه تاسو ته ښایم چې دا کې به مونږ څه لیکو دلته. نو هغه دلته موال نه لیکلی دی تاسو دپاره. نو دلته به مونږ اول سر کې چې کوم دا به لیکو ریکویسټ فار کوټیشن، او دویم چې کوم دلته به تاسو ته ولیکئ XYZ ټریډینګ LLC، مطلب د خپلې
د کمپنۍ نامه به ولیکئ. مثال ته د امازون یا د شوپیفای یا د نون چې کوم کمپنۍ نامه ده هغه به دلته ولیکئ. مثال دلته یا محمد ټریډینګ ایل ال سی یا عثمان ټریډینګ ایل ال سی د خپلې کمپنۍ نامه به لیکئ. دلته اوس ما دلته یو مثال ورکړی د ایکس واي زیډ ټریډینګ ایل ال سی. او دویم چې کومه ده د کمپنۍ چې تا کومه کمپنۍ ده په کوم ځای کې ده، په دوبۍ کې ده، په سعودیه کې ده یا عمان کې، دلته به هغه ولیکئ. ما دلته اوس لیکل ده یو اے ای دوبۍ یونایټډ عرب امریټس. او بیا چې کوم د مونږ به څه لیکو دلته اوس وګوره XYZ Trading LLC is an online e-commerce company based in UAE and specializes in various products. دلته مداس لیکل دي چې زمونږ کمپنۍ چې کومه ده هغه آنلاین کمپنۍ ده، هغه په UAE کې ده او هغه مونږ چې کوم ده رقم ته سامان خرڅوو. او دلته مو چې بیا کوم لیکل ده as we are looking to expand our products to different categories. For this reason we would like to have interest in your products as we have mentioned below. دلته اوس مونږ داسې لیکل چې مونږ غواړو چې د خپل چې کوم زمونږ سټور دی دا غواړو چې مونږ استر کو او ډېر پروډکټ مونږ ور ایډ کو یا ور واچو. نو د دې دپاره مونږ د تاسو پروډکټ خوښ شو او غواړو چې دا اوډر مونږ پلیس کو یا واخلو. نو دلته مونږ اوس بیا لیکل دی چې hopefully we believe that we will have a great business relationship in the future. مطلب دا چې مونږ امید لرو چې مونږ سره به تا ښه په ښه طریقه سره مونږ سره خبرې اترې وکړې او صحیح پرایز به مونږ ته راکړې. او بیا مو چې کومه د لیکله ده therefore I request you to give us the best current wholesale یا market price in different DDP. مطلب مونږ ته ریکویسټ کوو چې مونږ ته صحیح د هولسیل پرایز راکړې چې مونږ پې خفه نه کړې، مطلب کم پرایز مونږ ته چې راکړې. نو دا ډېر ضروري ده، دا باید تاسو په پروفیشنل طریقې سره ولیکئ. دا تاسو به داسې نه لیکئ چې I want this I want that. لکه مثال خالي داسې نشئ لیکه چې تاسو کمپنۍ ته وایئ چې ما ته 500 پیسز غواړئ، زه غواړم چې 500 پیسز اوډر کړم نو ما ته یې راولېږه. نه داسې نه کېږي، باید هر څه چې کوئ په پروفیشنل طریقې سره وکړئ، په سمه طریقې سره وکړئ. دا وګوره دا رقم د بې ته خپل کوټیشن لیکئ. نو که زده مو نه تاسو دا سیم ټو سیم کوټیشن کاپي کول هم شئ. دلته زه لږ تاسو ته دلته یې پرېږدم. نو که غواړئ چې دا ولیکئ نو تاسو سیم ټو سیم لیکلی شئ. که لږ څه کې بدلوئ نو بدل یې کئ، که نه مشکل نشته. دلته خالي تاسو خپلې کمپنۍ نامه بدله کئ، دلته هم بدله کئ خپلې کمپنۍ نامه کې ولې کوم ځای کې چې د ایکس واي زیډ تاسو ګورئ نو هلته تاسو خپله کمپنۍ نامه لیکئ. نو هېڅ مشکل نشته، تاسو دغه سیم ټو سیم کاپي کولی شئ. نو دلته لږ تاسو ته زه دا پرېږدم چې تاسو یې کاپي کئ. نو تاسو ځینې عکس هم اخیستی شئ. اوس مونږ لاندې ځو نور سامان ګورو. دا وګوره below is the link for your product یا of your product. مطلب دلته به د پروډکټ چې کوم به لینک ده دا به دلته ته پیسټ کړې. مثال دلته اوس زما چې کوم پروډکټ ده زه غواړم چې دا مثال دا پروډکټ زه اوډر کوم که نه، دلته به دا لاړ شي پاس، دلته به دا لینک چې کوم ده دا به کاپي کې کاپي او دلته به لاړ شي او دلته به یې پیسټ کې پیسټ. دلته زما دا چې کوم ده دا باندې اوس څه وشول. نو دلته زه اوس دا هغه چې کوم دا پیسټ کوم. دا وګوره دلته اوس مونږ لینک د پروډکټ لینک چې کوم دا مو پیسټ کو. نو دلته چې کله دا میسیج چې کوم دا کله چې کوم سپلایر ته ورشي د چاینا ته، نو چاینا کې به دا چې کوم سپلایر دی یا کمپنۍ چې ده دا باندې به کلیک وکړي نو دی ته به دا پروډکټ هلته وښیي چې مثال زما دا پروډکټ خوښ شوی ده، نو هلته به دی ته پته ولګي. نو دا هم ډېر ضروري ده. دلته به تاسو د پروډکټ لینک ورکوئ او بیا چې کوم ده دلته به لاندې راشئ. دا ډېر ضروري ده. دلته اوس موږ ورته وایو چې موږ ته د هغه نور معلومات هم راکړه. اوس دلته وګوره what is price per unit in DDP to United Arab Emirates Dubai. او دلته اوس یو DDP ده. نو دلته اوس نور هم ایډ کوم. مثال دلته زه اوس یو بل چې کوم د ټیبل هم ایډ کوم. دلته یو DDP ده او بل چې کوم د FOB ده. دلته اوس داسې ورته وایم زه چې ما ته د یو یونټ یا د یو پیس پر DDP کې ما ته پرایز راکړه.
یا اف او بی کې ماته پرایز راکا. اوس تاسو به دا فکر او سوچ کوئ چې ډي ډي پي څه ته وایي او اف او بی څه ته وایي. نو ډي ډي پي مطلب ډیلیوري ډیوټي پیډ، د کوم مکمل دا مخفف حروف دي ډي ډي پي ډیلیوري ډیوټي پیډ. نو ډیلیوري ډیوټي پیډ دا ته وایي چې کله ته سامان اوس order کې د چاینا نه، نو ته به ورته ووایي چې ما ته سامان په ډي ډي پي کې راولېږه. ډي ډي پي مطلب چې کوم کمپنی د سپلایر د هغه به ته چې کله order وکې د سپلایر نه، نو هغه به ستا سامان یوسي خپل ویر هاوس ته، او ویر هاوس نه به چاینا نه دا سامان ته لیږي د چاینا بندرګاه ته، یا څه ورته وایي چې د کومې د چاینا سامان څرسي د پورټ دا به چاینا بندرګاه ته ولګي، او چاینا بندرګاه نه بیا ستا ته یوسي چې ستا کوم لوکیشن مثال دوبۍ، ستا ته به دوبۍ ته یوسي، او دوبۍ نه کې دوبۍ کې به چې کوم ستا چې کوم ویر هاوس لوکیشن درکړی نو هغې ویر هاوس ته به ته ورسوي. مطلب A to Z یا الف نه یا پورې ونیسه، او ټول کار به تا ته څوک کوي؟ کمپنی سپلایر کوي. نو دا کې بیا لګي تا نه بیا پیسې ډېرې اخلي په ډي ډي پي کې. مطلب چې ته کوم order وکې د چاینا نه ونیسه تر دوبۍ پورې به ټول چې څه مصرف یا څه هلته کې کسان لوګي ټول به د سپلایر یا د کمپنی په غاړه هغه به ټول کار کوي. ته به هېڅ هم نه کوي، ته به خالي څه وکړې چې پیسې به ورولېږي، بس تا ته به سامان دوبۍ ته ویر هاوس ته ولېږي، بس ته به هېڅ هم نه کوي. نو اف او بی چې کومه ده د اف او بی کې دا به د دې نه لږې پیسې په دا کې کمې وي، ځکه اف او بی مطلب فري آن بورډ. دا مطلب چې کله ته چاینا نه order وکې نو چې کوم سپلایر ده هغه به ستا پروډکټس یوسي اول خپل ویر هاوس ته په چاینا کې، او د خپل ویر هاوس نه به ولېږي بندرګاه ته، چاینا کې بندرګاه ته یا پورټ ته. نو بیا به تا ته میسیج یا تلیفون وکړي چې موږ تا ته سامان د چاینا بندرګاه ته ورسولو. نو یې نه بعد به ستا خپل کار شي، سپلایر به لاړ شي. نو یې نه بعد به ته خپل کسان ورلیږې چاینا ته، چاینا نه به دا سامان یې لیږي مثال دوبۍ ته، دوبۍ نه بیا ویر هاوس ته. نو دا یې نه بعد به د هر څه کوي، څوک کوي؟ ته به یې کوي. دا کې بیا پیسې لږې کمې دي. ډي ډي پي چې کوم د ډیلیوري ډیوټي پیډ دا کې هر څه به سپلایر کوي یا کمپنی په چاینا کې ستا سامان ستا د امازون ویر هاوس ته لیږي، هر څه الف نه یا پورې سپلایر کوي. نو دا کې هیڅ مشکل نشته. نو دا کې چې کوم دا کې به لږ فیس یا چارجز کم وي، اف او بی کې ډي ډي پي کې لږ زیات وي، ځکه چې دا کې سپلایر تا ته ډېر څه کوي. نو اوس مثال دلته ما اوس ورته لیکلی دي چې ما ته پرایز راکړه په ډي ډي پي کې، اف او بی کې هم. خو تاسو ډېر کوشش کوئ چې په ډي ډي پي کې، ځکه ډي ډي پي کې ستا سرخوږ کم وي. ته بس order وکړه او پیسې ورولېږه، نو هر څه به سپلایر کوي. تر چاینا نه ونیسه تر دوبۍ پورې به هر څه څوک کوي؟ سپلایر به کوي. نو تا ته به هېڅ مشکلات نه وي. ډي ډي پي هر وخت ډېر ښه وي، اف او بی کې به ډېر مشکلات وي. نو اوس مثال ما دلته ورته لیکل دی مثال 10 پیسز، د 10 پیسز به څومره ډي ډي پي وي، ډي ډي پي پرایز به څومره وي، دا ما سپلایر ته لیکلی دي. نو دلته به زه دا سپلایر ته ورولېږم. مثال ما ته به سپلایر دلته ولیکي چې د 10 پیسز ډي ډي پي پرایز چې کوم د هغه دا مثال $10 او اف او بی پرایز چې کوم دا هغه دا $15. نو دلته به اف او بی لږه کمه وي، ځکه چې اف او بی کې د سپلایر خرچه کمه کېږي. مثال د 10 پیسز ډي ډي پي پرایز چې کوم د هغه دا $40 او اف او بی چې کومه ده $10 ده. نو دا یو مثال ما تاسو ته درکړو، دا به تاسو ته بیا سپلایر دا سیم ټو سیم سامان رالیږي. ډي ډي پي هر وخت چې کوم دا د هغې پیسې جګې وي او اف او بی کې کمې وي. فرټ آن بورډ، فري آن بورډ. دلته زه اوس دا ډیلیټ کوم ځکه چې دا بیا سپلایر چې کوم د هغه په شک کې کېږي یا کنفیوز کېږي. نو اوس چې دا اوس دا وګوره لاندې what is the dimensions of each packaging box. dimension مطلب د سایز، څومره سایز ده د کوم پیکج د بوکس چې ده، دا باید تاسو ته د سپلایر نه دې پوښتنه وکړئ. مثال ډایمنشن د بوک ډایمنشن زه تاسو ته ښایم، دلته اوس لیکم
دلته زه لیکم box dimension چې تاسو ته پته ولګي. دا وګوره دا د box size ده یا dimension. دلته وګوره په اته چې دا د height یې اته ده او width چې کوم د پلانوانه دی 12 ده او دا یې وګوره دا 14 ده length اوږدوالی. نو دا چې کوم ده د package dimensions ده. دا باید تاسو سپلایر نه پوښتنه وکړئ. دا ځکه چې دا امازون کې به تاسو نه هلته دا غواړي چې کله تاسو لیسټینګ کوئ. او دریم پوښتنه چې کومه ده how many items usually comes in one box. مطلب په د یوه بوکس کې څومره آیټم یا څومره پیسز راځي. مثال دا یو بوکس ده دا کې به دننه څومره پیسز آیټم راځي. دا به ته پوښتنه تنره کوې د سپلایر نه. نو دا هم وشو او اوس لاندې وګوره موږ څه لیکل دي. so I am optimistic and believe that you will provide us the best and negotiable price and will never disappoint us. مثال موږ ورته لیکل چې موږ ته یو صحیح او د هول سیل پرایز راکا چې موږ خفه نه شو. نو بس لاندې مې لیکل د بیسټ ریګارډز مثال خپل نوم دلته به ته منیجر او لاندې به د خپلې کمپنۍ لوکیشن ولیکې چې ستا کمپنۍ په کوم ځای کې ده. مثال زما کمپنۍ په جبل علي کې دوبۍ کې ده. نو دا ټول به تاسو ولیکئ. اول نوم به لیکلی وي او دلته به تاسو د خپل پروډکټ لینک وي. دا ډېر ضروري ده. نو که دا منوي زده نو دلته نه تاسو کاپي کولی شئ. دلته تاسو د ځای نه عکس هم اخیستی شئ. دا وګوره دا مکمل به دا تاسو ولیکئ. اوس زه دا ځم خپل سپلایر ته دا لیږم. دلته اوس وګوره دلته زه دا لیږم خو زه خپل دا ټول کاپي کوم مکمل. دا به زه کاپي کم. دا څپې وشول. دا ټول به کاپي کې او دلته به یې پیسټ کې. دا وګوره ټول دلته مو پیسټ کړل. دا مو چې دلته پیسټ کړل او بیا به لاندې هېڅ هم نه کوئ او لاړ به شئ سینډ انکوایري ناو. دلته به یې ولیږئ. دلته اوس مونږ سپلایر ته دا لیږو. دلته اوس وګوره پروډکټ نیم چې کوم مو دا نامه ده د پروډکټ او ډیټیل پروډکټ ریکوایرمنټس دلته مونږ هغه لیکلی او چې کوم ما تاسو ته وښیل هغه به دلته لیکلی وي اول نه تاسو راړئ. او دلته اوس وګوره کوانټیټي بیا 300 دانې او سبمیټ. دلته مونږ سبمیټ کوو. دلته مو چې کله سبمیټ وکړو نو دلته وګوره کله کار نه کوي نو دلته هېڅ خفه کېږئ مه که کار نه کوي سبمیټ. دا وګوره اوس کار نه کوي نو لاړ به شئ لنډ. دا وګوره اپلوډ اټیچمنټ دا باندې به کلیک وکئ او خپل چې کوم تاسو سره ډاونلوډ لیسټینګ کې دا وګوره دلته به اول نه فایل کاپي تاسو ډاونلوډ کړی د کوم تاسو لیکلی و. مثال دا مونږ لیکلی و دا به تاسو نه اول سیو کړی وي او دلته به یې دوباره بیا پیسټ کړئ. دا وګوره اوس مونږ کلیک کوو. نو کله هم به چې سبمیټ کو دلته اوس وګوره هغه چې کوم مونږ سبمیټ کړی و هغه به دلته ګورئ. ته اوس دلته تاسو ته ښیم. نو دلته اوس وګوره دلته زه لږ دا غټوم. نو دلته اوس تاسو ته ښیم. نو اوس زه لاندې چې زمونږ سره کوم سپلایر څه کیسې کړې وي نو هغه به دلته مونږ ته اوس راړوي. دا وګوره دا چې کوم سپلایر ده دلته تاسو کتلی شئ. دلته چې مونږ کوم هغه لیکلی و دلته اوس تاسو ته ښیي. دا وګوره مونږ لیکلی و چې 2022 وایرلس چارجینګ کور او 300 پیسز 300 دانې مونږ لیکلی وې. او دا وګوره ریکویسټ فار کوټیشن XYZ ټریډینګ LLC. دا وګوره دا مکمل مونږ لیکلی و. نو دا وګوره تاسو یې کتلی شئ. دا مونږ سپلایر ته ورولېږلو او سپلایر چې کله دا وګوري دا ټول مکمل دلته دا ولولي نو دا ټول معلومات بیا مونږ ته دا راولېږي. دا وګوره نو اینه بعد دا وګوره دا ډایرکټ میسیج ده. دا کمپیوټرایز میسیج ده.
نو دا تا وګوره دلته ته اوس لیکل دی hello friend I am glad you are interested in my products I am an intelligent assistant دا وګوره دلته دا ډایرکټ میسیج ده د کمپنۍ طرفه دلته اوس تاته لیکلی دی چې you may want to ask what is the price مثال دلته ته پوښتنه کولی شي ډایرکټ خو دا تاسو مه کوئ تاسو سپلایر ته انتظار اوسئ چې سپلایر تاسو ته میسیج وکړي دا میسیجونه چې کوم دي دا ډایرکټ میسیجونه دي دا د سپلایر میسیجونه نه دي کله چې سپلایر تاسو ته میسیج وکړي هاي هاو ار یو نو اینه بعد به تاسو د سپلایر سره مکملې کیسې وکړئ نو ملګرو یوه ضروري خبره چې کومه وه هغه دا خبره ده چې کله هم تاسو د سپلایر سره کیسې کوئ نو په علی بابا باندې یا علی بابا کې کوئ هیڅکله په واتساپ کې یا میسنجر کې یا نور بهر په کوم سوشل میډیا اپ کې تاسو د سپلایر سره کیسې مه کوئ هر وخت د سپلایر سره کیسې یا د کمپنۍ سره کیسې تاسو علی بابا کې کوئ دا ځکه که سبا ته تاته څه مشکل وي په پروډکټ کې نو کله چې ته علی بابا ته کمپلین وکړې او علی بابا او ستا چیټینګ کوم دا هغه وګوري مثال دلته ته د سپلایر سره کیسې کړې وي په علی بابا کې چې ماته سامان په ډي ډي پي کې راولېږه او تا نه یې پیسې د ډي ډي پي کټ کړې وي خو کله چې تا ته سامان لیږلو هغه په اف او بي کې ته ولېږلو نو دلته اوس وګوره تا سره سپلایر غدري وکړه دوکه در سره وکړه نو هغه کمپلین چې کله ته علی بابا ته کمپلین وکړې نو علی بابا به لاړ شي ستا میسیجونه به د سپلایر سره وګوري مثال دلته ته سپلایر سره میسیجونه کړي دي چې ما ته مثال په ډي ډي پي کې سامان راولېږه ته به ولنه سپلایر سره کیسې کړې وي نو علی بابا چې کله دا وګوري چې تا د سپلایر سره کیسې کړې دي نو سپلایر غلط شو نو تا ته به پیسې در واپس کړي نو کله چې تا کیسې د بهر په واتساپ کې ورسره کړې وي نو کله چې ته کمپلین وکړې نو تا کمپلین بیا نه قبلوي علی بابا ځکه دلته تا د سپلایر سره کیسې نه دي کړې تا په واتساپ کې کیسې کړې دي خبرې کړې دي واتساپ خبرې خو علی بابا نه قبلوي نو هر وخت تاسو د سپلایر سره کیسې کوئ په واتساپ کې یا په میسنجر کې ما کوئ په علی بابا کې کوئ نو علی بابا کې چې کوم معلومات وي ټول سیو وي ټول مکمل نو دا غلطي چې تاسو نه تکرار یا غلطي دا چې بیا تاسو نه د غلطي ونه شي دا ځکه چې دا زما سره هم شوي دي داسې ډېر خلکو سره شوي دي نو چې چا ایکسپیرینس وي هر وخت هغې ته غوږ نسئ نو ښه نو دلته اوس مونږ میسیج وکړو او مونږ ته مثال چې سپلایر مونږ ته جواب راکړو نو دا پروډکټ مونږ خوښ شو او سپلایر سره مو خبرې وکړې نو سپلایر به اینه بعد تا ته وایي چې تا د خپل لوکیشن راولېږه ایګزیکټ لوکیشن نو هغه لوکیشن ته به ته څنګه لیکې هغه لوکیشن به ته لاړ شې دا وګوره لوجسټیک انکوایري نو تا ته به سپلایر وایي چې تا خپل لوکیشن راولېږه ته به لاړ شې لنډ لوجسټیک انکوایري ته نو لوجسټیک انکوایري چې کله وګوره دلته وګوره سینډ شیپینګ ایډرس دلته به ته ولیکې ایډ ان ایډرس دلته به ته خپل ایډرس ورکړې کوم ملک کنټري اف ریجن کوم ملک ته دا سامان ته غواړې چې ویلېږې اوس موږ ورته وایو چې موږ یې غواړو یو اے ای ته وګوره یو اے ای یونایټډ عرب ایمریټس او ایډرس چې کوم ده زمونږ مثال دا ایډرس ده نو دا چې کوم ده زمونږ سټریټ 12 او کوم پروینس کې ده مثال موږ ورته وایو چې په دوبۍ کې او سیټي کومه سیټي ده دوبۍ مثال زمونږ چې کوم ده جبل علي ده او زیپ کوډ چې کوم ده هغه زمونږ زیپ کوډ 0000 زیپ کوډ که تا ته خپل زیپ کوډ نه معلوم دلته تاسو لیکلی شئ په ګوګل باندې مثال یونایټډ یو اے ای زیپ کوډ دلته به تاسو ته وګوره تاسو ته د یونایټډ عرب ایمریټس زیپ کوډ 0000 که تاسو په بل ملک کې وای په عمان کې دلته تاسو خپل ملک لیکلی شئ نو مونږ وځو چې کومه ده دلته وګوره 000 دلته کنټیکټ نیم مثال مونږ ورکوو چې خالد
او دلته خپل تلیفون نمبر او دا وګوره ټیګ. دلته اوس تا نه دا پوښتنه کوي چې ته د کوم سامان دا ته بزنس د بزنس دی ته یې لیږې یا فیکټري ته خپله کارخانه دی ته یې لیږې یا ویر هاوس ته ویر هاوس ته لیږې یا خپل کور ته یې لیږې. نو مونږ ورته وایو چې مونږ یې ویر هاوس ته لیږو. دلته مونږ مکمل معلومات ورکو. نو اوس مونږ څه کوو؟ سبمیټ. دلته اوس مونږ یو مثال نمبر ورکو. نو نمبر چې کوم ده هغه ده، نو هغه نمبر دی مثال دلته اوس نمبر ما ورکو. دا وګوره دلته زما انفارمیشن چې کوم معلومات هغه دلته ثبت شول یا سیو شول. نو که ماته سپلایر ووایي چې ته د خپل لوکیشن راولېږه نو زه به لنډ لاړ شم لوجسټیک انکوایري ته او دا به ون نه ما لیکلی وي. دلته به څه وګوره لنډ شیپ ټو دیس ایډرس دا باندې به کلیک وکړم. دا وګوره اوس سپلایر ته زما د لوکیشن چې کوم و هغه ورغلو. سپلایر چې کله دا وګوري هغه ته به مکمل معلومات ورشي او دلته چې کوم د دې ځای ته به تا ته خپل پروډکټ ولیږي سپلایر. نو اوس چې کومه دا موږ خپل لوکیشن هم ولیږلو، دې نه بعد به موږ ته سپلایر یو میسیج راولیږي. هغه میسیج کې به لیکلی وي چې میک پیمنټ. نو اینه بعد ډېره اسانه طریقه ده. دې نه بعد چې کوم مشکلات و هغه موږ انشاءالله ټول تاسو ته وښیل. دې نه بعد چې خیري سټیپ چې کوم د هغه پیمنټ ده. نو کله چې سپلایر تاسو ته ولیږي میک پیمنټ، ته به میک پیمنټ باندې کلیک وکې او خلاص بس خپل د کوم بینک اکاونټ انفارمیشن یا معلومات د هغه به ورکې او ستا اورډر به پلیس شي. نو دا ډېره اسانه طریقه وه. سامان به موږ څنګه اورډر کوو. نو خدای دې وکړي چې تاسو پوه شوي وای. نو که پوه شوي نه وای الله به م پوهې که، نور مزه نه شم پوهولی. دا اسانې طریقې دي مکمل ما تاسو ته سټیپ بای سټیپ وښیله. نو بس تاسو دلته ټول چیټینګ یا ټولې خبرې اترې د سپلایر سره کولی شئ. دلته تاسو ډسکاونټ هم باره کې هم خبرې ورسره کولی شئ چې ما ته ډسکاونټ راکړه. نو هغه سپلایر به ته د ډسکاونټ هم درکړي. نو که څه مشکلات مې څه پوښتنه مې تاسو ډایرکټ علي بابا کې د سپلایر نه کولی شئ. نو ډېر اسانه طریقې دي. بس خالي لږ تکلیف ته تاسو به داسې نه کوئ چې تاسو بس د یو سپلایر سره غږیږئ. تاسو به د 5 یا 10 یا 20 سپلایر سره وغږیږئ. ځکه سپلایر چې کوم دی هر یو کمپنی چې کوم یا سپلایر چې کوم د هغه مختلف پرایز لري. تاسو تقریبا چې مینیمم کم از کم تاسو 10 سپلایر سره غږیږئ یا 10 کمپنیانو سره د پروډکټ په باره کې چې په څو باندې څو درکوي. ځکه یو سپلایر آسان وي او بل سپلایر یو هغه قیمت درکوي. هر وخت تاسو 10 سپلایر ګورئ. دا وګوره ما دلته سپلایر سره کیسې کړي دي، تاسو یې کتلی شئ. نو هر وخت باید تاسو 10 یا 8 نه 10 داسې یو سپلایر سره کیسې وکړئ د یو پروډکټ په باره کې. مثال دا یو پروډکټ دا تاسو مختلف سپلایر سره وګورئ چې په څو یې درکوي. نو تاسو ته به انشاءالله تر ټولو نه اسان پرایز بیا میلاو شي. نو که څه مشکلات مې څه وي تاسو ډایرکټ د سپلایر نه پوښتنه کوئ. نو دا چې کومه وه د علي بابا د پروډکټ اخیستلو باره کې وه چې موږ به څنګه پروډکټ اخلو په علي بابا کې. نو دې نه بعد بس خالي یو څه پاتې شول هغه پیمنټ ډېر اسان ده. بس ډایرکټ تا ته به یو هغه راولېږي میک پیمنټ، هغه باندې کلیک وکړه، خپل پیمنټ معلومات ورکړه. نو دا وه زمونږ د نننۍ ویډیو. نو که ویډیو باندې نه وای پوه شوي ویډیو بار وګورئ. دا داسې نه ده چې بس یو ځلې تاسو ویډیو وګورئ په هر څه باندې پوه شئ. څه باندې نه پوهېږئ هر وخت تاسو دوباره یو ځل بیا تکراروئ او ګورئ. یو ځلې باندې نه پوه شئ دویم ځل ته وګورئ، دریم ځل ته وګورئ ویډیو. نو انشاءالله بیا به پوه شئ. داسې نه ده بس ته یو ورته ویډیو وګوره او بس پرېږدې. نه، ته په هر څه ټکي په ټکي به ځان پوهوې.
نو انشاءالله امید لرم چې زما ویډیو به خوښ شوی وي او که زمونږ د یوټیوب چینل منئ سبسکرایب کړه تاسو سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره یې شیر کړئ په خدای مو سپارم مع السلام او ها ملګرو بهانه غواړم یو ځل بیا دلته تاسو ته ما چې پیمنټ به راکړي ویل دلته وګوره موږ اوس یو پیمنټ کوو دلته که تاسو ته سپلایر د پیمنټ چې کوم میسیج د هغه راولېږي هغه به تاسو ته دلته ښکاره شي دا وګوره دلته به ته پیمنټ اوډر باندې کلیک وکړې کله به چې اوډر باندې کلیک وکړو او دلته اوس وګوره مثال زما دا پروډکټ خوښ شوی دی دلته زه پیمنټ ورته کوم دا وګوره میک ا پیمنټ دا باندې کلیک کوم او دلته د خپل چې کوم کریډټ کارت د هغه ټول معلومات به دلته زه ورکړم بس خلاص دلته پې ناو نو پیسې به جمع شي او زما ته به خپل پروډکټ راولېږي نو بس دغه طریقه وه یو ځلې بیا په خدای مو سپارم السلام